خپل نوم اصغر علي شاه دی. سید خاندان سره یم. د مردان اوسېدونکی یم. خاص مردان. جی خاص مردان. په دې ځای کې مې 2-3-400 کسان دي. مې چا زړګی چا نادان چا سیخی مې تا زه راوغوښتلی یم تا ماته وایي چې چی ما دې ولېښی دی. ما یو پروګرام وکړو چې یو بابا و هغه به د زنانو له تعویضونه کول او هغه به یې برېښنا کولې. السلام علیکم ګرانو کتونکو. څنګه چې ما مخکې ذکر کړی چې لاهور ته راغلی یم او لاهور ته چې بنده راشي نو دې باندې به څه وړې نه ځکه چې دا وایي لاهور یعنې نور وړه خو بهرحال موږ هم څه داسې وړو او بیا چې داسې قیمتي څیزونه وړو د دې لاهور نه. خو خبره دا ده چې هغه هم زموږ ټول پښتانه دي. زه چې چا پسې ګرځم نو پښتو په پښتنو پسې ګرځم. بهرحال راځو خپل مقصد له او ما سره چې کوم برخوردار ناست نو دی به ما کتو په سوشل میډیا او یو ځل ما وی یاره دا هلک چې دی خو دومره عجیبه عجیبه کارونه کوي چې نه باید دته څه زیان او نقصان ورسي. ځکه چې دلته بعضې وخت کې چې کوم دی نو چې دا ډېر سپینې سپینې وي او بعضې کارونه داسې کوي نو هغه سړي ته خیفتونه پېښوي. ښه وه د ده سوشل میډیا نه دی راغو د ورکوټي سکرین نه راغی غټ سکرین ته او ډرامې ته راغی فلم ته راغی. هر څوک نن فلم نشته په نش حساب دی خو په یو څو فلمونو بیا خصوصا په یو فلم جوړولو دی دومره لوی نوم وګټلو چې نن زه راغلی یم د پېښور نه دوی سره انټرویو کوم. او پرون په 15 تاریخ باندې ملټي میډیا ایوارډ شو د یرګل صاحب د طرفه او هغې کې د ټولو نه ښه خبره دا وه چې پروس کال ورته ما ګیله کړې وه مې د پښتو فلمونه چې دي نو دې ته هم فلم انډسټري وایي. نو هغې وایي چې دغه ګیله به دې ورکوم راتلونکي کال کې هغه الحمدلله ورکه کا. اصغر چیما صاحب راغلی او دې چې کوم اداکاري ورته وایي که نه خلک دوی ورته په خپله ژبه کې پرفارمنس وایي که نه نو موږ یې د خیبر دلمي پښتو زموږ شان دی چې په کومه شانداره طریقه دی وکوه. نو ما خو د دې فلم نه دی کتلی په سوشل میډیا مې لیدلي بیا مې غوښتل چې یاره دوی سره کښېنم او څه خبرې وکړم او یو مرکه ورسره وکړم چې په داسې وخت کې فلم ته راتګ دا چې دی نو دوی به اوس راته وایي چې یاره دا تجربه د کامیابۍ ده او که د ناکامۍ ده ځکه چې فلم ختم شو. خو د قاعدې مطابق اصغر چیما صاحب سلامونه او هرکلی. جی ډیره مننه ستاسو او ستاسو د کتونکو. وعلیکم سلام. ډیره مننه. جی اصغر چیما صاحب څنګه چې بیګا وویلی شو ریاض خان زموږ د ریډیو ډېر ښه انکر دی چې ریاض هغې ووایي چې یاره تاسو د نوم سره چیما راغی که نه نو ما چې دا چیما خو په پنجاب کې دي که نه زموږ چیما صاحب فلمي اداکار نو دغه پوښتنه به هم درنه کوم. او دویمه دا ده چې اول د قاعدې مطابق خپل تعارف وکړئ تاسو د کوم ځای نوم دی اصغر خان دی سبق دی ویلی دی څومره دی ویلی دی شوبز یا سوشل میډیا ته راتګ په دې به بیا خبره کوو. زما خپل نوم اصغر علي شاه دی. سید خاندان سره یم. د مردان اوسېدونکی یم. خاص مردان. جی خاص مردان. او اصغر چیما چې کوم دی دا چیما لفظ چې کوم دی دا د اوس نه نه جي دا تقریبا د 2013 نه ما سره اټیچ دی او دا ما په یو ټیکنیکل پوینټ ایښی دی نه د چا نه امپریس یم نه د چا فین یم نه د چا نه مې دا نوم لکه دا نه چې څوک د چا نه امپریس یا د چا فین د هغه لقب یا د هغه نوم ځان سره وتړي. ما په کې بي کې ډېر زیات ټارګېټ وکړو چې چا خان ایښی دی چا نادان ایښی دی چا دیوانه ایښی دی چا سلګی ایښی دی چا څه ایښی چا مې چې زه یو داسې نامه کېدم چې هغه مطلب هر سړی
کنفیوز شي او زمانه پوښتنو کې لکه څنګه چې استاد څه وایي او زه بیسیکلی په وړاندې څنګه تاسو مخکې وي د سوشل میډیا نو زه سوشل میډیا ته وروسته راغلی یم اول زه آرټسټ یم او زه آرټسټ وم او آرټسټ به یم انشاءالله زه وړاندې آرټسټ وم زه چې د 2012-2008 نه راغلی یم نو ما د هغه ټایم نه دا نوم انعقاد کړ چې راشه ځان سره چیما نوم کېده خلکو خو هر چا ځان سره نوم ایښی دی نو مې دا د یو کنفیوژن دپاره د دې چې هر سړی دا پوښتنه وکړي چې چیما څه دي لکه ما په سټیج څوک راغواړي یمه پښتون او راځي چیما نو دا هم بیا یو لکه یو ځای کې زموږ شوټینګ و یو فلم دوران کې نو یو غټ آرټسټ و ښه نامې والا نو هغه زما نه تپوس وکړو چې یاره ته لږ دې خوا راشه مې جي وایي تا دا چیما نوم ولې ایښی یعنې تا چې کوم سوال وکړم دا د دې دپاره ایښی دی ماشاءالله ګور مې دا دې دپاره ایښی دی ګوره مې په دې ځای کې مې 2-3-400 کسان دي مې چا زړګی چا نادان چا څه ایښی مې تا زه راوغوښتلی یم تا ماته وایي چې چیما دې ولې ایښی دی دا چیما ما د دې دپاره ایښی چې دا لږ وي فسټ ایکسپریشن اینډ د لاست ایکسپریشن دا یو هوا ورکړي چې یاره دا څوک دی چې دې پښتون او راشي چې وګورو تپوس وکړو چې هغه ما ته راشي د پنجاب نه راغلی یو او جي دغه چیما خاندان یې وي او هغه هلته چې کوم دی په پښتونخوا کې لوی شوي نو د 2003 نه چې ما دا نامه کېښودله د ډرامو نه نو ما به چې کله ډراما اپلوډ کولو نو هغې سره ما لیکل اصغر چیما نیو ډراما سبق مو چېرته ووي څومره مو ووي سبق خو ما نه دی ویلی بیخي بس بیخي ورته ووایه درېیم خو دونه تعلیم نه دی زه صحیح نه یوازې یو خو دا روایتي تعلیم دی که نه بل دا سړی دومره زده کړه وکړي په دې ماحول کې په دې چاپېرچال کې چې دی دا دی نن تاسو الحمدلله بېګا تاسو په اردو کې په پنجابي کې خبرې موږ نشو کولی دا ښه خبره ده ښه څنګه دې دنیا ته راغلی سوشل میډیا ته راغلی او دومره خطرناک کارونه به دې کول ښه کارونه به دې کول زه درنه په دې متاثره وم چې ستا ویډیوګانې به ما کتې په هغې کې به څه وو ښه کارونه خو ریسکي کارونه دې کول دا خو ډېر ګران کار دی اصل خبره دا ده که نه جي چې زه یو خبره بار بار کوم کله چې سړی غنم کري که نه نو هغه د دانې دپاره کري چې د دې نه ما لږ دانه راځي زه به دې نه اوړه وباسم او بیا به بچو له روټۍ پخوم خو د چا بوسو ته خیال نه د هغې نه چې کوم بوسو ځي دا پسې په پیدا کې راځي زه چې کله دې کار ته راوتلی یم نو زه دا خبره د دې دپاره کوم چې لمبې سوچ ما وي چې زما یو دونه نامه جوړه شي که هغه ریسکي وي او که ان ریسکي وي چې زه یو فون کال هم کوم که نه چې زما د هغه کال نه خلک چې یاره دا د پلان کې کس دی او راشه د دا کار پرې وکړه ریسکي کارونه ما په دې وجه کوم چې مرګ جون خو هر ځای کې شته اکه زه ریسکي کار کوم نو هم مرګ شته او که نه کوم نو هم مرګ شته نو لمبې خو ما وایي چې زه به خپل یو نامه جوړم او دویم د انسانیت خدمت به کوم څنګه چې ما مخکې خبرو کړه زیاتره خلکو ته دا پته نشته دی خلک وایي دا د سوشل میډیا نه ډرامو ته راغی نه جي نه زما پلیټ فارم باندې ویډیوګانې د یو سړي اوچتې کي زه د 2013-2012 نه جي زه کار کوم په ډرامو کې مې کار کو ما څه د سی ډي 15-20 ډرامې جوړ کړلې د هغې نه پس بیا چې کوم دی نو ما به واین سکریپونه ایموشنل چې کوم واین سکریپونه هغه مې جوړول شروع کړله نو یو ورځ یاسې ما یې راشي یار ته واین سکریپ هم کې ډرامې هم کې ولې نه ته مایک باندې کومیډي پروګرام شروع کړه نو ما ځان له یو مایک جوړ کړو او په هغې باندې ما کومیډي پروګرامونه شروع کړل کومیډي پروګرامونه مې شروع کړو نو هلته کې په لاره باندې زه تېرېدم نو یو پلار او یو لور ناست وو زه ورله ما په کومیډي پروګرام کې مې د هغوی نه پوښتنه وکړه مې بابا دا کوم ځای کې ما دې د پلانکي ځای مې تا سره دا لور ده تاسو دلته کې سوال ما ته یې څوک بچې ما د هغه پروګرام په کومیډي کې ریکارډ کړه نو هغه ما اپلوډ کړو نو هغه پروګرام لږ وایرل شو ما ته خلکو ډونیشن راولېږه ما ته خلکو ډونیشن راولېږه چې ما هغه بابا له ویډه ما هغه دا پیسې ورکړلې ما ته سکون میلاو شو جي ما یار ته خو ډرامه کې دا خو ستا شوق دی ولې چې ته سره د انسانیت خدمت هم شروع کړې نو هغه خدمت او تاسو چې ما وایي چې هغه چیما نوم بیا چې هغه کومیډي پروګرام وکړو نو ما ته افر راغی د یو بل کورنۍ نه ویره زموږ یو پروګرام وکړو پور پروګرام لاړم هغوی له هغې له مې پروګرام وکړو جي هغې له مې پروګرام وکړو هغه پروګرام هم وایرل شو بیا یو بل پروګرام وکړو په هغې کې یو زنانه وه چې هغې چې ما سره پولیسو زیاتې کړی دی چې هغه پروګرام وکړو هغه هم ویل شو د پنجاب نه ما ته کانټیکټ راغی څنګه چې ما تاسو ته ووایي څنګه چې ما ته ووایي چې چیما نو ما به لیکه زغر چیما نیو پروګرام
اصغر چیما ویډیو اصغر چیما نو د پنجاب نه چې کله پروګرام چې کله پنجاب ته رالم نو دلته کې ما یو پروګرام وکړو چې یو بابا او هغه به د زنانو له تعویضونه کول او هغه به برهنا کولې زه رالم باقاعده دلته کې زما سره خپل ملګري و د هغوی سره مې رابطه وکړله د پنجاب نه چې کوم ملګري هغوی زه هغې ته بوتلم تاڼې ته لاړلم هغوی ته مې چې زه ګوره سوشل ورکر یم صحافي نه یم خو دا زما سره ثبوت دی په دې ځای راله چا په ووښې هغوی سره د خدای کې لاړله پروګرام مې کوریج وکړو هغه پروګرام دومره لرې لاړه چې بیا به زه هر ځای ته ورتلم او ریسکي پروګرامونه مې کول نو اخره کې بیا دا وشو چې چا رانه نشه راکړل اکسیډنټ مې وشو نو کور کې راباندې بیا پابندي ولګېدله او جی نو بس بیا دوباره خپلو ډرامو ته نو اوس هم دا نه چې زه هغه کار ما پرېښی زما په پلیټ فارم باندې سړي وګوري الحمدلله اوس یو کار وشو که نه تاسو وایي چې ډرامه زمونږ د سوشل میډیا هر څه ګوري که نه نو به حیثیت ډراماټیست تاسو مونږ نه یې کتلي د دې نه مخکې جی خو چې کله مونږ ستاسو دغه ټیلنټ وکتو نو بیا مونږ بنده مجبور شي چې راشي دا سړی دومره ټیلنټډ دی د صلاحیتونو ډک دی نو د ډرامه به هم ډېره ښه ډرامې نه فلم ته رالی دا تجربه څنګه او کوم فلم دې جوړ کړو څو فلمه دې جوړ کړو چې راته وایي چې خپل فلم دې هم جوړ کړی دی آج یا واو څنګه چې ما تاسو ته دا خبره وکړله که نه چې ما په ډرامو کې به کار کو په سی ډي په واینس د هغې نه ما پیسې وګټلې ما ځان له کیمره واخیستله سوشل میډیا ته رالم ځان له مې گاډی واخیسته په ډرامو په پیسو په واینس کلیپونو په پیسو ځان له سوشل میډیا ته مې بیا د سوشل میډیا نه الحمدلله پیسه وګټله پراپرټۍ نه نو ما سره پیسې جمع شولې بیا زه چې کله د یوټیوب ته رالم نو زما 2 چینلې دي جي هغې نه چې ما له کوم انکم به راتله 10-15 لاک روپۍ ما سره جمع شولې نو ما ځان له یوټیوب چینل جوړ کړو زرغون ټي وي په هغې ما ډرامه وکړله او زما د ډایرکټر سره خبره اتره وشوه چې دغه شان زه بیا دوباره ډرامو ته راتلل غواړم تاسو په ډرامو کې تاسو ډرامه وکړه او د هغې کې ځینې ډرامې وي چې هغه به هغه باکس آفس جوړ ته وایي که نه چې اسمان ته به رسېدلي کامیابي شوي وي که نه جی نو داسې ځینې خاص ډرامې که تاسو د هغې نومونه والئ یاره زما خو چې څومره ډرامې دي نو هغه زما دپاره باکس آفس تاسو دپاره نه که نه بیا کتونکو دپاره چې وې کتونکو چې خوښې کړي دي نو هغې کې زما چې کومې په ټاپ ډرامې که د ویورشپ په لحاظ وی نو هغه ما په دې جنت کې پرېږده روانه ده ټیک شوله بیا په هغې پسې دا سوي سپوږمۍ او په هغې پسې اوس ریسنټلي موږ د یو 48 منټ ډرامه اپلوډ کړې وه چې هغه دروغجن ثبوت وه بیا ورپسې تا به څنګه یې روم ډرامه وه نو داسې 3 ډرامې دي خو په دې کې چې کومه زما د خوښې ډرامه ده نو هغه زما ده ما په دې جنت کې پرېږده چې کومه زما ذاتي خوښه ده زما چې زه مې چې پای کې زما اکټ زما کوم پرفارمنس دی هغه خلکو ته ښودلی شوي دي نو هغه د ما په دې جنت کې پرېږده جی فلم له راځي څنګه ما تاسو ته لومړۍ خبره وکړله چې ما فلم سره خو زما د بچپن نه شوق و چې ما چې زه په غټه پرده راځم او دا د اوس ته مې زما تاسو ته ایټیټیوډ چا نه هم نه متاثره جی چا نه هم نه متاثره جنون مې دی او تر مرګه پورې به وي او د بچپن نه و تر مرګه پورې او دا نه جنون مې دی که نه زه وایم چې خلک و چې په پاکستان کې او په اردو کې زه چې ما په ټوله دنیا په شوبز انډسټرۍ باندې راج وکړی اوس زما یو خپل که ته غرور وی که ایټیټیوډ وی مې بي خلک چې ورته غرور وي ایټیټیوډ وي یا ورته کمقلتوب وي یا ورته دا خواهش دی زما جنون دی زما شوق دی او خواهش دی او دا زم چې دا به زه کوم چې ما ړومبې فلم جوړ کو زړه دی که نه خیر دی زړه دی که نه خیر دی اما جوړ کړ ړومبې فلم و هغې کې زما ذاتي ایز پروډیوسر فلم و هغې کې زما 10 لاک انویسټمنټ و هغې کې ما ته په 10 کې 7 لاک روپۍ مې وشولې 3 لکه دې بایلې 3 لکه مې بایلې د هغې نه پس په دې ټوله خرچه 10 لکه راغلي وه نه جي نه دې کې څه د سینما نه اوچتولي څه د میوزک اوچتولي څه د یو ځای بل ځای نه لکه زما چې کومې لګېدلې وي هغه 10 لاک وي نور خو ما د سینما نه د کراچۍ نه د میوزک نه د یو ځای بل ځای نه ما پیسې اوچتې کړلې بیا چې کله په سینما کې فلم ولګي نو هلته بیا نور پته لګي څو ورځې فلم ولګي څو ورځې بیا د هغې پسې ما وکړو نوي زخمونه هغې کې ما 5 لاک روپۍ ورکړلې پای کې ما ته 2 لاک ملو شولې درې پای کې درې پای کې خو د هغې نه پس ما وکړو خانه بدوش پای کې چې ما کومه پیسه ګټلې نو هغه زه نه ویم او نه زه خلکو ته ښکاره کوم خیر دې پټ ما ته غوږ کې غلي ونیول خلکو ته پته نه لګي خانه بدوش کې ما دومره پیسه وګټله الحمدلله چې په هغې ما ملنګې فلم جوړ کړ
ملنګي فلم کې ما پیسې وګټله. د هغې نه پس ما بیا جانان فلم جوړ کړی دی. جانان کې ما نه دي ګټلې. عشق مبارک ما عشق مبارک ما جوړ کړی دی. عشق مبارک کې زه سر په سر پاتې شوی یم. قربان د جانان فلم ما جوړ کړی دی. که یو سړی ورته پلاپ وي او که هیټ وي، خو یو نوی فلم او ښه فلم او د انډسټرۍ د چینج دپاره مې جوړ کړی. د بده مرغه فلم چې کوم دی یا خلکو خوښ که یا خوښ نه کو، خو شوله 380 کسان رالل پس شوله. او په هغه ورځ په اسلام آباد کې درنه وه د عمران خان. نو د کې پی کې چې څه پښتانه وو هغه ټول هلته کېدلي وو. نه یې زیم چې د هغې د وجې نه کمزورې لاړو او یا خلکو خوښ نه کړه. نو دا اوس نشي ویلی. خو 380 کسان چې پس شوله راځي، او تاسو د ووایئ چې د اکټرانو کار دی سینما ته پبلک راوستل، او بیا د ډایرکټرانو کار دی دغې پبلک باندې دا فلم هیټ کول. دا تاسو کله ریلیز شوی؟ دا جی ریسنټلی اوس د 2023 اینڈ کې ریلیز کړو. 2023 په اخره کې. او جی او دې کې دغه څوک دې کې زموږ سره د پنجاب نه ریمبو او زموږ سره چې کوم پکې هیرو کریکټر کړو هغه وقار جان ویلن پکې زوما. زما چې څومره فلمونه دي نو ما پکې د ویلن، او زه د ویلن ما باندې کو هیرو کینګ، زه ته هم هیرو نه کوم، زه ویلن کریکټر. هغه ایوارډ چې درته ملو شو دا د بیا دا ستا فلم واغشتو عشق مبارک. جی ایوارډ چې کوم ماته ملو شو د عشق مبارک چې کوم هغه ماته ایوارډ ملو شو، او د سید نور صاحب په لاس راته ملو شو باقاعده الحمدلله په میرټ باندې. او پای کې ما د خیال محمد صاحب په نغمه باندې فرپامې څه کوم، خو د هغې قابل نه یو ځکه چې په دره خیبر کې اسف خان صاحب باندې د هغې باندې پرفارمنس کړو. ما خو نه هغه شان کوی شو، نه سوچ هغه شانتې کوی شو، خو یو معمولي غونته حرکت او معمولي ټوټه پوټه ایکټ و، ټوټه پوټه پرفارمنس چې هغه مې په وکړو. الله پاک راله پکې عزت راکړو. بیا هم زه د پښتنو ته وایم چې زموږ ایکټر چې کوم دی دا ډېر حساس دی. ما زه خپله خبره نه کوم، زموږ چې کوم لیجنډ ایکټران دي ډېر معصوم دي، ډېر حساس دي. زموږ په پښتو کې هم دغه ایکټران چې زه وګورم لاندې پسې بدې ردې وي، کمنټسونو کې پسې خلک کنځل کي. زموږ د پښتو ایکټر یا میبي هر څوک چې وي چې په پښتو کې چې کوم د سکرین خلک وي او خلک پسې بد رد وي، یا هغه مړ شي نو هیرو شي، او یا پنجابیان وستایي نو هیرو شي. ریسنټلی دا د کنځلو د بد ردو خبره به زه کوم، دا خو د هر شي خپل ظرف دی او اوس خلک پوهېږي، خلک نه کوي، انشاءالله نه به کوي. او بله خبره دا ده، دا خبره ما جدي پورې وکړله. جهانګیر جاني پس خلک بدې ردې وي، چې کله مذاق را شو کې شو ته راغی او هغه خپل ایکټ خلکو ته ادا کړي، هغه خلکو لکه دا پنجاب دی که نه جي، تاسو اورئ جي دا پنجابیانو که نه دي زم پښتون راوستو خلکو ته یې وښودو. نو چې کله پنجابیانو تاسو ته ووایي چې یاره دا ایکټر دی، نو هله تاسو ومنله. خلک یې خوښوي. ګوره جهانګیر جاني هر فن مولا دی، ښه کامیډین دی، ښه ویلن دی، جی جی الراونډر دی، جی الراونډر دی، او ډېر اخلاقي انسان دی، جی ډېر کوآپریټیو انسان دی. د کنځلو پورې یو خبره وکړو بیا به خبره ختمه کړو. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مبارک مفهوم دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو خپل مور پلار ته کنځلې مه کوئ. یو اصحابي ورته قربان خپل مور پلار ته به څوک کنځلې کوي؟ یو چې د بل مور پلار ته کنځل کوي به په بدل کې څه کوي؟ ګلدسته خو نشي وړی کنځلې به کوي. نو که ستا مور ته چا کنځل وکړ، دا کنځل ورته تا وکړه ځکه چې تا د بل مور کنځلې ده. نو الله دې وکړي زمونږ د پښتانه، زمونږ د زلمی کل چې دا خپل روایت وپېژني. پښتون په دنیا کې یو منل شوی قوم دی. پښتون په اخلاقو ګټلی دی، پښتون خو د هغې تربیت شوی دی. باید موږ خپله لږ سوچ وکړو چې زما د خولې نه یو سپکه خبره وځي، په هغې زه هم سپک کارم. اجازه راکئ د کیمرامین مراد علي سره د الله په امان.